can could د دې په انګلیسي کې مطلب څه دی او موږ یې څه وخت استعمالو. راځئ چې په نن کلاس کې زده کړو. I can speak English. زه انګلیسي ویلی شم. I cannot speak English. زه انګلیسي نشم ویلی. Can you speak English? آیا تاسو انګلیسي ویلی شئ؟ نو تاسو ولیدو چې په دې درې جملو کې ما د can کلمه استعمال کړه. can مطلب دی کولی شم، کولی شي یا کولی شو. صحیح ده؟ او د can definition مونږ سره دی can shows present ability. can مونږ سره موجوده صلاحیت یا قابلیت ښایي. صحیح ده؟ لکه هغه وخت یې مونږ استعمالو چې کله مونږ وایو چې زه یو کار کولی شم یا هغه یو کار کولی شي یا مونږ یو کار کولی شو. نو د دې دپاره په انګلیسي کې مونږ د can کلمه استعمالو. لکه فور ایگزامپل زه وایم چې زه ګاډی چلولی شم. I can drive a car. I can drive a car. زه کرکټ لوبه کولی شم. I can play cricket. I can play cricket. او که ویمه چې مونږه انګلیسي ویلی شو we can speak English. او که ویمه چې هغه فوټبال لوبه کولی شي he can play football. He can play football. نو اوس راځئ د could په طرف. I could play cricket. ما کرکټ کولی شو. I could not play cricket. ما کرکټ نشو کولی. Could you play cricket? آیا تاسو کرکټ کولی شو؟ نو تاسو ولیدو چې په دې درې جملو کې ما د could کلمه استعمال کړه. could مطلب دی کولی شو او the definition of could is could shows past ability. could مونږ ته تیر صلاحیت راښایي. past ability مطلب تیر صلاحیت یا قابلیت. یعنی مونږ could هغه ټایم استعمالو چې کله مونږ وایو چې ما یو کار کولی شو. فور ایگزامپل I could write fast. ما تیز لیکل کولی شو. I could not write fast. ما تیز لیکل نشو کولی. Could you write fast? آیا تاسو تیز لیکل کولی شو؟ یا فور ایگزامپل she could speak English. هغې انګلش یا انګلیسي ویلی شوه. she could not speak English. هغې انګلیسي نشوه ویلی. could she speak English? آیا هغې انګلیسي ویلی شوه؟ I may go to school tomorrow. زه ممکنه ده سبا مکتب ته لاړ شم. I may not go to school tomorrow. زه ممکنه نه ده چې سبا مکتب ته لاړ شم. یا زه شاید سبا مکتب ته لاړ شم او زه شاید سبا مکتب ته لاړ نشم. He may call you. هغه ممکنه ده تاسو ته زنګ ووهي. He may not call you. هغه ممکنه ده تاسو ته زنګ ونه وهي. نو تاسو ولیدو چې په دې دوه جملو کې ما د may کلمه استعمال کړه. may مطلب دی ممکنه ده یا شاید. صحیح ده؟ او the definition of may is may shows future possibility. may مونږ ته راتلونکي امکانات ښیي. یعنی مطلب چې کله تاسو وایئ چې ممکنه ده دا کار وشي یا شاید، یعنی تاسو کله شور نه یعنی مطمئن نه، نو د هغې دپاره مونږ د may کلمه استعمالو. لکه فور ایگزامپل زه ممکنه ده په راتلونکي میاشت کې انګلیسي کلاس شروع کړم. I may start English language class next month. یا ممکنه ده مونږ سبا له د کرکټ میچ وکړو یا شاید مونږ سبا له د کرکټ میچ وکړو. We may play cricket tomorrow. We may play cricket tomorrow. نو د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کړئ او د پوره درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.